در کدام منطقه سرک نو چلستون. مردم این منطقه با کدام کاروبار و شغل مصروف است؟ آب و هوای چلستون آب هوای چی رقم آب و هوا داره؟ مردمش خیلی مردم اطراف است، اکثریتش محبت بین خود زیاد. تنهایی نیست که ما باید تنها درس دینی یاد کنیم. من خودم یک حافظ قرآن هستم و شوقمند علمی هستم که در برابرش علوم عصری هم بخونم و دکتر شوم. کلی کشمش انګور دي ولی جانو دا غزنه خلو بو بکیږي خو ځان کنټرول کا هغه کم سړی دا و چې کنټرول کوي جانا خیر الله کنټرول کا تا ویل خصوصي مکتبو ته ځي خصوصي مکتبو خو ازینه او مصرف هم ډیر زیات دی دا په څنګه کوي مدا خدای دا سینو شوق دې کړی دی شوق مې چې په خپل دې بچی به ضرورت یو منزل ته رسوم د دې وی خبره سره د زما د زړه کې بیخي د سیو کچې چې ګلان دی راوټو ډیره شیرینه خبره دی وکړه چې په بچیو شخصي درسونه وایم او د دې انګور او د دې کراچۍ له طریقه 15 روپۍ پیدا کوم نوم د په تاریخ کې د لیکلو وړ دی. عروسی کدی؟ حالا نه دیگه یک سال میشه که عروسی کردیم. نه والی یک سال میشه. نیر سفید اگه نزنه بیادر سره ای تو این از با خدا که حالی مرم بیادر سره شید خراب میکنی. ابو میگه من زنده جهان زنده اگر تو خوب میگه فقط من زنده باشم دنیا کلی مرده باشه کسی داری از نورالله جان گله کردی نه گله خو نه تنها نورالله همکاری به یک برادر خود بکنه اگر یک تا میمونه و دیگه مرده نمونه از دستش بگیره دیگه چونه نیست. چرا استاد کدی بایسیکل و امسار من جمع دی کدام وقتی پای دیگه ما موگار است از خاطر که نمیتونم باز میتونم امروزی باز اینجا چی مصرفیت چیکار والا اینجا موچیگری یعنی کاغذ این دستفروشی نمیگم مقصد بگنا نه و با موشکا و لادا بره با کسی دست دراز نکردی نه بله یعنی میز اقلال اینجا شتیم کار میکنم یک لقمه نان از این طریق به دست میاری شکی بولا جان میرو کله دکان دی جوړ کړی یاره ولا د سیده چې د سرک په سر باندې خو خلکو ته مزاحمت کیږي او پیاده رو ماما سي بند بیږي ځکه چې ما ځان سره سوچ وکم ال دس یو ځای کې باید کینم چې نه موټر ته مزاحمت وي او نه خلکو ته مزاحمت وي. سلام بیننده نازنین خوش آمدید به تک تک شما میگم یک بار باز خوش آمدید خرغلاس او ستړي مشي ټولو هیوادوالو مینوالو ته په دې علاوه مې چې ټول راته جوړ خوشاله او صحتمند اوسئ. د جاده اسماعیل ښکلې ځانګړې ګزارش او خبرونه مو د زړه په سترګو لیدلې اوسئ او په دې علاوه مې چې د ښکلې ورځ مو په خیر سره تمامه کړي. خوش آمدید بیننده نازنین در کدام منطقه سرک نو چلستون. زما شاته چې ګورئ دا د چلستون د سرک نو سیمه ساحه ده او کیڼ لوري ته چې ګورئ خوږو دوستانو د دانا طرف ته غځېدلی سړک دی او ښي طرف ته خو خپله پوهېږئ چې د بابر بند راځي او د بابر بند نه خواته بیا نوره د ښار ساحه شروع کېږي. خوږو دوستانو مینوالو د نن لپاره ځانګړی گزارش ته همدغه ځای چمتو کول غواړم. د هیوادوالو سره به د چلستون په هکله د تاریخچې په هکله او د کاروبار او د روزګار په هکله باندې هم لنډې مرکې او زړه خواله لرم. په دې لا امید چې تر اخره پورې ما سره مل اوسئ
او احساس د ستومانۍ ونه کوي او دا ګزارشونه سره بس همدغسې ګورئ د کابل ښار نه بلکې د افغانستان هرې سیمې او نقطې ته هم په آینده کې پلان لرو د سفرونو له خیره له هغه ځایه ته هم ښکلي ګزارشونه جوړول چمتو کول غواړم او ستاسو ته درانه چوپړی در رسول غواړم تر اخیره پورې راسره ملتیا وکړئ راځئ د هیوادوالو په لور ورشو حاجی صاحب سلام چی حال اول صحت خوب است انشالله بخیر هستین خوش باشید زنده باشید اسم شما باشنده کجا هستین اسم محمد مختار باشنده ناحیه هفتم چلستون تنیکوت ناحیه هفتم چلستون تنیکوت چلستون و چرا چلستون میگه مردم چلستون همون یک قصر است چل تا ستون داره معلومات خوب داشتین شما خاطر چلستون میگنش بسیار خوب مردم این منطقه با کدام کاروبار و شغل مصروف است مختلف کاروبار بعضی دکاندار است بعضی بیکار است تو کلگی در کار هم بعضی در دفاتر دولتی هم کار میکنن خب فعلا اکثر مردم بیکار هم هستن از لحاظ اقلیم اگر بگوییم آب و هوای چلستون آب هوای چی رقم آب و هوا داره آب هوای چلستون نسبت به دیگه جای کابل آب هوای خوب است یه ذره از طرف زمستان سرد است سردتر می باشه و دیگه آب هوایش از طرف تابستان خوبتر است خصوصا ما در جایی که زندگی میکنیم تنیکوت میگن یک منطقه را که خیلی آب هوای خوب داره و دور از کثافات هم نیست ماشاءالله بلکه خیلی پاک منطقه است نگهداری شده و فعلا و مردمش خیلی مردم اطراف است اکثریتش محبت بین خود زیاد بین خود از هر اقوام هستن از هر جای هستن اکثر مردم بس در تنیکوت که است از مردم خوست و پکتیا تنیکوت است تنیکوت که برش میگه ولسوالی تنه است تنه است اکثر مردم سابق است مردمای تنه قوم تنه حالا فعلا هم هستن تنیکوت نامش تنیکوت و بخاطر از نمو زمان باز در زمان دکتر نجیب خیلی منطقه جور شده بله همو شاناستانه بود اینجا باز اکثر مردم حالا مختلف مردم از مردم غربند هم از پروان کاپیسا و اکثری مردم لوگر و خصوص پکتا زیادتر هستن یکی با دیگه با چی رقم روابط دارین همین کشلاقی که اونجا زندگی میکنین روابط خوبی دارم خصوصا من خودم در یک مسجد امام هستم در مسجد زکریا علیه السلام مختلف قوما هستن بین خود خیلی محبت دارن الفت و محبت و برادری خصوصا در مراسم عید و خصوصا در هر مراسم عروسی ها و در همه چیز اتفاقشان بیشتر هستند. خوش باشید جناب مولوی صاحب. ممنون. تشکر. از دیدار شما خیلی خوش شدم. تشکر. رازل تنیکوت ازو بلخواتا بیا بیادر جان عزیز سلام علیکم. سلام خوب هستیم. جوار بخیر. بخیر هستیم. این کار بیادر تبدیل نمیکنیم. تبدیل میگه چی میگه؟ میگه چینج تبدیل یاله نوشی جان بله نه تبدیلی منظور من نبود گفتم مالش کنیم یکی ما اینک داریم مود دستگاه ولی جان ماندیم چلا اول بیادر سلامت باشید خوش باشید زنده باشید اسم شما عزیزم احمد نصار محمدی هستم احمد نصار محمدی بله چی کاروبار چی شغل چی مصروفیت والا فعلا شغل چی ندارم فارغ التحصیل 12 هستم و در مدرسه استاد هستم مدرسه استاد هستم بله همین 12 در تحصیل می یا در تعلیم در تعلیم میاد در تعلیم میاد شما گفتید که فارغ التحصیل صنف 12 است بله گفتم کدام پانتون تا 12 بود چطور خونه بودم دیگه تحصیل همین تا صنف 12 تحصیل کردیم و فارغ بخش تعلیمی است دیگه بخش تعلیم و تعلم میباشی در کدام بخش مدرسه با شاگردا باز شما تدریس میکنید بخش علوم دینی و برخصوص قرآن عظیم شان را درس میکنم برای شاگردا و خودم یک حافظ قرآن کریم هستم ماشاءالله در اوایل کسی که مثلا میخواهد که در بخش کامپیوتر مثلا تعلیم کنه تحصیل کنه باید انگلیسی را یاد بگیره باز در مضامین دینی باز چطور یه تو هست خب تنهایی نیست که ما باید تنها درس دینی یاد کنیم ما خودم یک حافظ قرآن هستم و شاگرد علمی هستم که در برابرش علوم عصری هم بخونم و دکتر شوم دیگه علوم عصری و چون تنها نیست که بگویی تنها بخش علوم دینی را بگیریم چون مسلمان هستیم الحمدلله مسلمان هستیم باید در برابرش علوم دینی را یاد داشته باشیم چون یک نفر که پرسان میکنه تذکرت به اسلام است و باید درس اسلام خوانده باشی اسلام آگاه باشی باید دیگه در پالوش علوم عصری هم بخونی چون یک تعداد کشورهایی هست از ما کشورهای مثال کشورهایی هستن که همه توپ و طیاره و چیزا دارن کشور ما چرا نداره چون تحصیل نیست بالا تحصیل باید
جوانای ما از خواهش ما میاد از جوانای ما که چون باید بسیار درس بخوانند و درس دین هم بخوانند، درس علوم اصلی هم بخوانند و درباره دنیا هم یک کمی آگاهی پیدا کنند چون از پیشرفت کنه کشور ما. خوش باشید جناب. سلامت باشید. تشکر. سلامت. سلام علیکم. راځي هیوادوالو ستړي مشي یو ځل بیا هرکله د خپرونې په دې مابین کې کاکا مې ولاړ د خپلې کشمش انګور دي ولې جانه د هغې د نه خوله اوبه اوبه کېږي خو ځان کنټرول کا هغه کوم سړی دی وایي چې کنټرول یې کولی جانه خیر الله کنټرول یې کا ستړي مشي ورور خیر جوړ په څنګه ورور کلاري ده الحمدلله الله دې قدرمن کا ژوندی اوسې نوم دې وروره مصروفیت کاریم راته ووایه والا ذبیح الله یم چلستون منطقې ما ومن آیا کاروبار مې دغه انګورو کاروبار کوو نو وروره اصلي د دې ځای اوسېدونکی نه اصلي زم خو بغلان نه ها خو اوسېږم دلته کورم دلته ده کابل نو د بغلانیانو په مقابل کې ها نو کابل کې اوسېږم نو خامخا به نو کابل کې په دې بوتل څوک راکته کېږي بس هلته به خلک وایي چې والا ذبیح الله په کابل کې اوسېږي کابلی دی دا خو ده نو څونه وخت کېږي په دې کاروبار اخته یاره حالا دغه کاروبار کې تقریبا یو 11 کاله کېږي 11 کاله کېږي 11 کاله هلکه په 11 کالو کې خلک کافي تجربه حاصلوي که نه نو ته څنګه اوس خالي د کراچۍ ده باید دکان دی یا مارکېټ دی او داسې یو حساب ده څوک چې مونږ هم دغه باندې شکر باسو هغه حکومت کې مو هم دغه باندې شکر باسو دغه حکومت کې ورځ دغه د 300 سیګریټو په دغه باندې شکر بچی شته او شکر الحمدلله درس تعلیم شي په وای او شکر خپل دې تعلیم کړه نه په خپل جنگونو کې رالوي شو هم دغه جنگونه کې لوي شول خو وخت هم پاکستان کې تیر کړل بس کازه اول په وخت کې راغلی نه کابل کې اوسېږي اوس بچی کې څو کلن دي کم تدریس کوي مدرسې ته ځي مکتب ته ځي دواړه وایي له خیره والا شکر دواړه ته ځي دوه زامن مې خصوصي مکتبو کې درس وایي او یو به تیمورشاهي کې لکه ما غوندې آزاد کار کوي تا ویله خصوصي مکتبو ته ځي خصوصي مکتبو کې خو هزینه او مصرف هم ډېر زیات دی دا به نو څنګه کوئ دا خدای ده صحیح نو شوق دې کړی دی شوق مې چې خپل بچي به ضرور یو منزل ته رسوم په دې ما خو په خپله لکه همدغه د بدر خاورې په سر لکه نه درس هم زده ده نه تعلیم لکه خپل زامن هم کوشش ډېره کوو خپل زامن هم یې چېرته ورسوو خدای دې مدر په دره کوه خیر اوسې الله دې خوش او خوشحاله او تر تازه لره تاسو سره د دې یوې خبرې سره د زما د زړه کې بیخي داسې وکړه چې ګلان دې راوټوکول ډېره شیرینه خبره دې وکړله چې په بچیو شخصي درسونه وایم او د دې انګور او د دې کراچۍ له طریقه 15 روپۍ پیدا کوم نوم دې په تاریخ کې د لیکلو وړ دی قدرمن شي خوشحاله اوسئ مننه سلام برادر جور بخیر پروانه داره دست شما سیاست از من بان که سیاه شوه هیچ مشکل نیست چی اول خوب هستی خوش باشی برادر کدام شاگرد کار نداری خودت ساز هستی نه برای ما خو لقب استادی نتیم خوش باشی عزیزم زنده باشی اسم شما برادر اسم من نورالله جان عزیز چی مصروفیت چی کار این تایرها رو جور میکنیم تایر پنچر و پاره شدگی آیا را مستری واری معلوم میشه هم کار ما سیاه چرک میشه مکتب نخوندی
مکتب تا صنف دور خواندیم در روزگار بند شدیم دیگه نخواندیم. چی دلیلش بود که در روزگار بند شدی و دیگه نخوندی؟ والا شرایط سرپرستی خانه باشه سر- بدون شما شد. سرپرستی خانه دیگه در دوش ما شد که بند. عروسی کردی؟ والا نه دیگه یک سال میشه کارسی کردیم. اوه نه والی یک سال نیر سفید اگه پا نزنه بیادر سره ای تو این از با خدا که حالی مرم بیادر سره شد خراب میکنی. نورالله جان عزیز کاروبار روزگار چطور است؟ فعلا دیگه شکر است چیزی که قسمت نصیب باشه همون چیز میشه دیگه. نه ولی کاملا تکیه با قسمت و نصیب کردی یا دست خودم شور نیتی؟ نه خود دست خود چیزی که کار میاد دیگه دست اه، خود خود شور شور دادی میاد. دیگه. دست خود شور میاد. خوش باشی بیادر. کاکا جان چی حال داری؟ صحت چطور است؟ باشی بخیر بخیر قربانتان ممنون زنده باشی خوش باشی. آرام باشی اسمتان چی مصروفیات و چی کار شما میکنین بخیر؟ والا هم یک دکانه که پتری چارچی دارم بیتری چارجی وار دو تانه دیگه همسایه هستین اونجا اینجا شما اونجا وقتی که یک موتور پنچر می به نورالله جان روان میکنی وقتی که ضرورت به کنکشن داشته باشه بس به شما رو نه از افغانستان میگه فون نیست یارم چی رقم؟ میگه فون زندگیش کسی میگه ابو میگه من زنده جهان زنده اگر تو خوب میگه فقط ما زنده باشم دنیا کلی مرده باشه لحظه کسی داری از نورالله جان گله والا کردی دیگه برای نه گله خو یه نه تنها نورالله کل دنیا شنه بتونه کل مملکت ما که یکی به دیگه به دردخور نیست بانی به درد ما نمیخوره که باید بخیریم یکی از دیگه ما را از دستش بگیریم در مقام برسانیم در ولی جای شما برسانیم. فکر سپید هستین توصیه تان چی است به مردم؟ توصیه ما این همی است که برای همکاری به یک برادر خود بکنه اگر یک تا میمونه و دیگر در مرده نمونه از دستش بگیره دیگر چونه نیست خیر ببینید تو باور به خدا کنی که قسم حق نداری سر من من دارم 12 نفر فامیل دارم 12 نفر فامیل مشکلات خیلی زیاد دارم ولی چاره ندارم من از تا که یکی به دیگه دست نتیم یکی به دیگه هم کار نشوین نه چه تو بلا همکاری اونو که زنده هیچ وقتا الله دې تاسو وران نزی برورا وران نزی ولی خوشاله اوسئ زنده اوسه ری سپید کاکا وایي چې یو تر بل سره باید لاس ورکو یو تر بل سره په اتفاق او اتحاد شو چې تر څو وکولای شو دغه افتاده چې څه دي دا هم استاده مننه خوشاله اوسئ نورالله جان تشکر بخیر بیادر باشی. خوش باشی عزیزم ممنون خدای یاره. قربانتان تشکر خوږو دوستانو مینوالو دلته یو ورور مې تر سترګو شه راځي چې د ده سره هم یو د زړه خواله ولرم د زړه خواله سره کوم یو ناز ورکو چې د بیچاره په دې حالات کې ما نه دی ناهیلی شوی خپل کار کوي روزګار کوي او کوشش کوي چې یو مړی حلاله روزي د خپل مټو بازو په زور باندې پیدا کړي السلام علیکم بیادر علیکم السلام خوب هستید چی حال احوال بیادر شکر خدا شما خوب هستین شکر زنده باشی بخیر باشی باد. بیادر همی ویلچر استاد کردی بایسکل و همسرم اونجا ماندی کدام وقتی پای دیگه ما موگار است از خاطر که نمیتونم باز میتونم امروزی باز میگردم از بایسکل باز استفاده میکنی بله اسمت به ما نگفتی بیادر اسم عبدالعزیز است عبدالعزیز بله. اینجا چی مصروفیت چی کار می‌کنی؟ والا اینجا موچیگری یعنی کاغذ این دست فروشی نمیگم مقصد بگنا نه و با موشکا و لادا با برای کسی دست دراز نکردی نه بله یعنی میز اقلال اینجا شتیم کار میکنم یک لقمه نان از این طریق به دست بله. میاری کسی که ناامید شده خودت یعنی ایت مشکلات داری که ویلچر هم استاد کردی بایسکل و با همسان میگردی بله و ناامید نشدی نه ناامید خود نشیم شیطان ناامید است ما خود شکر مسلمان هستیم مگم یگان مردم بس جور تیار است میگه کار نیست روزگار نیست خود دیگه او طرف غیرت خودش همت خودش کار است دیگه ما این دینمی چیزی که خدا بر ما والا نانوار چند نفر هستی؟ نانوار 7 نفر 7 نفر بله امروز خودم 7 نفر سیاست بله دختران دختر بچه ها. سه بچه و 3 دختر و جمع دو 8 نفر 8 شدیم نفر نانوار از این طریق از بله. اینجا یعنی 8 نفر تو بله. کمایی چی میکنی؟ بله پیسیش پیدا میکنی بله. و نان و آب و بله لباس و خوراک و هر پوشاک چیز کلی دیگه
پوشاک و قدر میاه نمیشه که یکم خونه مردم یکم چیزی که برای ما میته اون مورد میپوشانه روزگار پیش دو پیام از شما میگیریم. یک کسایی که ناامید میشه از کار روزگار، یک پیام با اونا و یک پیام کسی که افتاده و کسی که استاد است. با استاد چی پیامی داری در مورد افتاده؟ بس ساز پایم داریم که مثل ما وری بیچاره و غریب میبونه باید دستش بگیره. دیگه کسایی که ناامید است شیطان ناامید است از امید خود از خدا بیادر ناامید باید نشو. نشه. خوش باشید. تشکر. وګورئ دوستانو ښه راغلاست ستړي مه شئ دغه ده چې اخري مرکه مې همدلته نور پسې د چا خبره برنامه مې نوره خاتمه مومي د ملګري ډېر یو ښایسته ځای جوړ کړی دی دوستانو سلام علیکم وروره جوړ په خیر څنګه یې کلاري ده فضل د خدای نوم دی وروره زما نوم شکیب الله ده شکیب الله جان دی نو ښکلی دوکان دی جوړ کړی یاره ولا داسې ده چې د سړک په سر باندې خو خلکو ته مزاحمت کېږي او پیاده رو ما ماسې بند بیږي ځکه چې ما ځان سره سوچ وکړم هلداسې یو ځای کې باید کښېنم چې نه موټرو ته مزاحمت وي او نه خلکو ته مزاحمت وي هلکه د ډېر لرې نه مښکاري ولا هغسې خو ده لرې نه خو کاروبار نشته ساختمان په سر هم کښېنې چې کار نه وي څه وکړي خو بیا هم ښه ده دغه خلکو ته مزاحمت نه ده بس دغلته ګوښه ځای هم ګیر کړی ده څه ټکه ټوکه ګزاره خو به کېږي ولا کاروبار خو نشته خو بیا هم ناشکري نه کوو باید شکرګزاره اوسو یو څه کېږي مخکې د څه کار کوو مخکې دنه بس یو چېرته چوکیدار وم چوکیدار بیا د چوکیدار نه راغلی دی خپل او هغه ځای کې چې بیا کار ون ساختمان کار ونه چې خلاص دا کار د چېرته زده کړه کومې موسسې ته تللی وې څنګه چل نه دا خو داسې و چې ما یو چېرته بایسکل سازي کوله بیا د ما څنګ کې یو موچي و بیا هغه کوم کار به چې پې زیات شه بیا به یې ما ته ویل وایي کومک هله کومک مې وکړ بیا وخت اخر کې دغه یو څنګدان یې راته بخشش راکړه وایي بس شروع که کار دی مالک بس خیر دری کې یو متل دی وایي داشته به کار میایه داشته به کار میایه او دغه اوس هم په کار راغی اوس کسب دې زده کړې نه هغه په کار دی خوشحاله اوسې وروره خیر اوسې الله دې قدرمن کړه ډېره زیاته مننه قربان شم خوشحاله اوسې د افغانستان په ټولو اقوامو او قبایلو کې دا ډېر یو کافي غرور موجود دی چې په هر حال وي د چای او د ډوډۍ بس صد کوي درته ښه کلک صد کوي او بس کلکه غوښتنه کوي چې راشئ چای وخورئ ډوډۍ وخورئ تل د خوښ او خوشحاله اوسئ الله پاک پروردګار دې د ټولو سبب ساز شي او ټولو ته د پروردګار ښه کارونه پیدا کړي دا کومې بدې ورځې چې ګورو او دا کومې بدې ورځې چې تېرې شي دا ټول د بې اتفاقۍ وجه وه دا ټول زموږ د خپل تر مابینه د نفاق وجه وه دا ټول د پردیو خبرو د اورېدلو وجه وه خپل وطن هم واخیستې در په دره خبرې په سر هم کړ اوس هم سر یې وخت دی دغه څه سوله او امن او قراري راغلې ده په اتفاق او په اتحاد شي سره بس یو تر بله سره لاس ورکوي او څه اصلاحات د دولت د خوا نه او څه کوشش او سعی د ملت د خوا نه
چې تر څو ټول په کلي شکل او په مجموعي شکل باندې وکولی شو چې خپل وطن سره را آباد کړو د یوه لاسه ولاکه ټک وخیږي او که چېرته سره یو نه شو نو تل تر تله به بس همدغسې بدې ورځي همداسې به ناچاري دنیا په دې سوچ و فکر کې ده چې څه نوي نوښتونه او نوې ټکنالوژي من سره وړي مګر موږ په سوچ او په فکر د دې کې چې یو وچه مړۍ ډوډۍ څه رقم پیدا کړو په داسې غني هېواد کې په هر صورت زړه کې ډېر دردونه موجود وي د خبرو نه به نور سره صرف نظر شو کوم چینل زموږ نوي سبسکرایب کړی ضرور د سره لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو بل ښکلې ځانګړې گزارش چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په ښکلي او درانه چوپړ کې حاضري وي تاسې ښکلي او بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تل خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ السلام علیکم ورحمت الله